أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. مخکې آیتونو مبارکو کې د حضرت زکریا علیه السلام یو دعا ذکر شوله چې د اولاد د پاره د یو نیک او صالح بچی د پاره دعا وغوښتله او د هغه دعا الله پاک قبول کړله. فرشتو ته الله پاک خپل حکم ورکو چې تاسو حضرت زکریا علیه السلام ته خوشخبری وروي چې تاسو به الله پاک یو زوی درکړي. حضرت زکریا علیه السلام په مسجد اقصی کې په تهجد باندې ولاړ دی، د شپې آخره حصہ ده او فرشتي ورته आवाज کوي چې الله پاک تا ته د زوی زیره درکړي، خوشخبری درته اوري چې ستا به یو زوی کیږي او د هغه نوم به یحیی وي. حضرت زکریا علیه السلام هغه پیغمبر او داغه بچي حضرت یحیی علیه السلام هغه پیغمبر. یا د یحیی علیه السلام سو صفات ذکر کړی دي په لومبني آیت مبارک کې. یو دا چې دی به د الله د کلمې تصدیق کوي، بکلمت من الله. کلمې نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی، دغه دا دوانه د یو بل سره د ترور زامن دي. د حضرت یحیی علیه السلام مور بیبي او د حضرت عیسی علیه السلام مور بیبي دا دوانه خويندې دي. د حضرت عیسی علیه السلام مور بیبي نه نیا د هغې د مریم بیبي مور او دغه شان د زکریا علیه السلام بیبي د یحیی علیه السلام مور بیبي دا دوانه خويندې دي. نو نږدې رشته ده د یو بل سره او زمانه هم یو ده. نو حضرت یحیی علیه السلام با د عیسی علیه السلام تصدیق کو، ځکه د عیسی علیه السلام یهودیان سخت مخالفو او هغه پیغمبر نه منو، بلکې کله به ورته خدای وي، کله به ورته د خدای زوی وي، کله به ورته دریم خدای ویلو. نو د هغې نه حضرت یحیی علیه السلام دا خلق منع کول چې داسې مکوي، دا عقیده مساته، دا غلطه عقیده ده. حضرت عیسی علیه السلام د الله بنده دی، د الله پیغمبر دی او په کلمې د کن سره الله پاک پیدا کړی دی. نو دا یو صفت د یحیی علیه السلام ذکر کو.
دویم صفت ذکر کړی دی سیدن لفظ کې سید معنی د سردار مشر چې دی به د قوم سردار او مشر هم وي ځکه پیغمبر د زمانې اخو یقینا چې د قوم سردار او مشري او په ټول قوم کې بهتر انسان وي او دریم صفت حصورن لفظ سره ذکر کړی دی چې دی به په خپل نفس باندې به دته قابو حاصل وي نو حضرت یحیی علیه السلام واده نو کړی او په خپل نفس ورته قابو حاصله وه ځان د نفس او د شیطان د حملو نه د الله په مهربانۍ سره بچ ساتلی دی او څلورم صفت نبیا چې دی به پیغمبر هم وي یعنې د حضرت یحیی علیه السلام څلور صفات ذکر کړل چې یو به دی د عیسی علیه السلام تصدیق کوي دویم به دی د قوم سردار او مشري دریم په خپل نفس به قابو حاصلونکی او څلورم دی به پیغمبر وي دا ټول صفات الله پاک حضرت زکریا علیه السلام ته بیان کړل چې داسې زوی درته درکوما چې په هغه کې به دا څلور صفات موجود دي نو حضرت زکریا علیه السلام د الله په وعدو باندې کامل او مکمل یقینو او زړه کې دا خبره راتلله چې اولاد خو به الله پاک راکوي هغه په دې قادر دی چې موږ ته به واپس ځواني راکولی شي او کنه د دې بوډاوالي په حالت کې به اولاد موږ ته میلاویږي نو دې دپاره د الله پاک نه سوال وکړو چې زه خو بوډاوالي ته رسېدلی ما بیبي مې بوډۍ ده شنډه ده او عام طور په دې عمر کې د نارینه او د زنانه اولاد نه پیدا کیږي ځکه د زکریا علیه السلام عمر 120 سال او د هغه د بیبي عمر 99 سال یو کم سل کال عمر دی نو په داسې عمر کې عموما اولاد نه پیدا کیږي نو چې آیا موږ ته به د دې بوډاوالي په حالت کې اولاد الله پاک راکوي او که نه موږ ته به ځواني الله پاک راکوي او بیا به راته الله اولاد راکوي نو الله پاک د هغې جواب وکړو چې همداسې د بوډاوالي حالت به همدغه عمر به ستاسو 120 او 99 سال او په دې کې به الله پاک تاسو ته اولاد درکړي بچی به درته درکړي چې الله پاک څه وغواړي نو هغه شانتې کوي نو د الله اراده شوې ده چې تاسو ته د بوډاوالي په حالت کې د بوډاوالي په عمر کې یو زوی درکړي چې د هغه نوم به یحیی علیه السلام وي بیا دویم سوال حضرت زکریا علیه السلام دا وکړو چې کله زما د بیبي حمل شي نو چې ما ته پته لګي چې اوس حمل شوی دی نو دې دپاره ماله یوه نښه پکار ده یو ښکاره واضحه نښه چې ما ته پته ولګي چې زه د الله پاک عبادت کې نورم مصروف او مشغول شمه د الله ذکر او اذکار کې نورم اضافه وکمه او د الله شکر ادا کولو کې نورم اضافه وکمه دې دپاره نښه وغوښتله نو د الله پاک د طرف نه حکم راغی چې 3 ورځې بعد د دنیا خبرې نشي کولی په اشارو سره به خبرې کوي او ستا په اشارو باندې به خلق پوهیږي او د الله ذکر د الله پاکی بیانول او د الله نوم اخیستل دا به کولی شي دې دپاره به ستا زبان بند نه صرف د دنیا د خبرو نه به ستا زبان بند شوی وي نو چې دنیا خبرې نشي کولی دنیا خبرې به په اشارې باندې خلقو ته کې او د دین خبرې وعظ او نصیحت او د الله ذکر او پاکی بیانول دا به کولی شي دې نه به ستا ژبه بند نه نو چې کله دا نښه درته ښکاره شوله چې 3 ورځې پورې د دنیا خبرې نشي کولی نو دغه وخت کې بیا د الله ذکر ته فارغې نو په کثرت او په ډیروالي سره خپل رب یاد که د هغه ذکر وکړه او د سحر او د ماښام په وخت کې د الله پاکي بیان کا سبحان الله ووایه فنادته الملائکة आवाज وکړو حضرت زکریا علیه السلام ته فرشتو وهو قائم په داسې حال کې چې دی ولاړو یصلي منځ کو د تهجد منځ ته ولاړو فی المحراب په کوټه کې د مسجد اقصی یوه کوټه وه چې په هغې کې به عبادت کو نو تهجد ته ولاړ دی په منځ باندې ولاړ دی دعاګانې په دغه تهجد وخت کې غوښتي دي او د دعا د قبولیت او خوشخبری او زیری هغه ورته د تهجد په وخت کې راغلی دی ان الله بشک الله پاک یبشرک زیر درکې تا ته د خوشاله خبر درکې تا ته خوشخبری درته اوري بیحیی د یحیی علیه السلام چې زیب الله پاک درکې او دا غنوم به یحیی وي اوس داغه صفات بیانې مصدقا دبا تصدیق کون کې وي بکلمتن د یو کلمه من الله د الله پاک د طرفه
کلمت من الله نه مراد حضرت عیسی علیه السلام دی، یعنی یحیی علیه السلام به د حضرت عیسی علیه السلام تصدیق کوي او خلق ته به وایي چې دا نه خدای دی، نه د خدای زوی دی، نه دریم خدای دی، بلکې د الله بنده دی او د الله نبی او پیغمبر هم دی. وسیدا او دی به سردار او مشر د قومي، وحصورا او په خپل نفس به قابو حاصلونکی وي، ونبیا او پیغمبر به وي، من الصالحین د نیکانو د ډلې نه. قال حضرت زکریا علیه السلام عرض کو درخواست پیش کی، رب اے زما ربا انا یکون لی سرنگی به پیدا شي زما غلام یو هلکو یو زوی به زما څنګه پیدا کیږي، ځکه چې ظاهري اسباب نشته دی، خو الله پاک ظاهري اسباب ته محتاج نه دی، د اسبابو نه بغیرم الله پاک هر څه کولی شي. وقد بلغنی الکبر او یقینا چې رسیدلی دی ما ته بوډاوالی، 120 سال عمر د زکریا علیه السلام، وامرأتی عاقر او زما بیبي هغه شنډه ده، د یو کم 100 کال عمر دی، 99 سال عمر دی او اولاد یې اوسه پورې نه دی پیدا شوی، نو دې نه پس به څنګه اولاد پیدا شي، او زم بوډاوالي ته رسېدلی یم او 120 سال عمر دی، نو څنګه به اولاد پیدا کیږي؟ آیا موږ ته به ځواني راکولی شي یا به هم د دې بوډاوالي په حالت کې الله پاک موږ ته اولاد راکوي؟ قال الله پاک ورته وفرمایل کذالک همدارنګې ده، دا د بوډاوالي حالت به ستا به عمر 120 سالی او د بیبي عمر باندې 99 سالی، او په دې عمر کې به تاسو ته الله پاک اولاد درکوي، دوباره به ځواني نه میلاویږي په دنیا کې. الله یفعل الله پاک کوي ما یشاء هغه څه چې اراده وشي، د الله پاک اراده شوې ده چې تا ته په داسې عمر کې یو زوی درکړي، د هغه نوم به یحیی علیه السلام وي. قال زکریا علیه السلام عرض کو وی ویل وی فرمایل رب اجعل لی ای زما ربا مقرر کا زما د پاره آیتن یو نخه چې ما ته پته ولګي چې اوس حمل شوی دی او حمل کامیاب دی، نو چې زه دغه نخه ما ته د هغې معلومه شي، نو زه به د الله ذکر د الله عبادت په هغې کې به نورم اضافه او زیاتوالی وکړم. قال الله پاک ورته وفرمایل آیتک نخه ستا چې ستا حمل د بیبي ټهراو شوی دی، د هغې نښه به دا وي الله تکلم الناس دا چې ته به خبرې نشي کولی د خلقو سره 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر په اشارې سره، څنګه چې عام طور باندې څوک په ژبه باندې خبرې نشي کولی نو په اشارو په زبان باندې خلق پوهیږي، نو دغه شان دا 3 ورځې به ته په اشارو کې د دنیا خبرې کوې، د دنیا د خبرو نه به زبان بند وي، د دین خبرې واعظ نصیحت د الله ذکر او د الله پاکی د الله حمد او ثنا هغه به بیانولی شي. واذکر ربک او یاد کا رب خپل کثیرا په کثرت سره په ډیروالي سره، د خپل رب ذکر په ډیر لوی مقدار کې کوه. وسبح او پاکی بیانوه بالعشی د ماښام په وخت کې، والابکار او د سحر په وخت کې، سبا او بیګا د الله پاک ذکر په کثرت سره او سبحان الله ویل دا سحر او ماښام دواړو وختو کې وایه. فنادته الملائکة نو آواز کو هغه ته فرشتو، وهو قائم په داسې حال کې چې دی ولاړو، یصلي منځ کو فی المحراب په خپله کوټه کې، او خبر راغی زیر راغی بشارت او خوشخبری راغله، ان الله بشک الله پاک یبشرک خوشخبری اوری تا ته ای زکریا علیه السلام بیحیی په یحیی علیه السلام سره، مصدقا چې دی به تصدیق کوونکی وي، بکلمت من الله د الله پاک د طرف نه د یو کلمې، وسیدا او سردار د قوم به وي، وحصورا او په خپل نفس به قابو حاصلونکی وي، ونبیا او پیغمبر به وي، من الصالحین د نیکانو خلقونه. قال زکریا علیه السلام فرمایل رب ای زما ربا انا یکون لی غلام سرنګې به زما زوی پیدا شي، وقد بلغنی الکبر یقینا چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی، وامرأتی عاقر او زما بیبي شنډه ده، د اولاد راوړلو قابله نه ده. قال الله پاک ورته وفرمایل کذالک همدارنګې ده، هم په دې عمر کې به تاسو ته الله پاک زوی درکوي. الله یفعل
الله پاک کوي ما یشاء هغه سوچ اراده وشي. قال زکریا علیہ السلام بیا عرض کو رب اجعل لی ای زما رب مقرر کی زما د پاره آیتن یو نخه چې ما ته پته لګي چې اوس حمل ټهراو شوی دی. قال الله پاک ورته فرمایل آیتک نخستا الله تکلم الناس دا چې ته به خبرې نشي کولای خلق سره د دنیا 3 ایام 3 ورځې الا رمزا مگر په اشاره سره زبان به بند شي دا 3 ورځې په اشارو سره خبرې کې. واذکر ربک او یاد کا رب خپل کثیرن په ډیروالي سره په زیات مقدار کې د خپل رب ذکر کوا. وسبح او پاکی بیانوا د الله پاک بالعشی د ماخام په وخت کې والابکار او د سحر په وخت کې. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.